د سربیازه عملیاتو نه وروستو که څه هم د نورو سیمو خلکو دپاره شمالي وزیرستان ته تګ بیخي ګران شوی دی، ولې بیا هم په رزمک کې د اختر میلې ته د لرو سیمو نه خلک ځانونه را رسوي او دلته د ډولونو، اتاڼونو او یخ موسم نه خوند او ژوند اخلي. د شمالي وزیرستان نه پرته د بنو لکي ماروت او د پښتونخوا د نورو سیمو نه خلک په زیات شمیر سره د ډلو او ټولیو په شکل کې دلته را درومي. ډېر اتڼونه، ډېر خوندونه، ډېر مزې دي، ډېر سیل ته خلک راغلی دی د لرې وطنونه، او خاص کر لکه د کوم بهرنی خلک چې راغلی دی دلته مثال تکلیف دی ټینټونه لګولي دي، او مثال موږ د حکومت اپیل دی چې موږ ته د مثال د هوټلې د ریسټورانټ څخه بندیباس وکړو. تقریبا 120 کیلومتر پوس میش روغلی و رزمک ده و میش طرف ته چې کیندا یو خو د روټیز یو تکلیفات دی ویني چې وسته میش په لارې بندرتللی غو ډیر زیو تر شو تقریبا میش دوزی کړه په 15 میش شپږ غنټه لار میش زیو زر کی مازالر کړه ده کا ډبل رورا میش په واغ بندر راسیدل او دوزی کړه. د شمالي وزیرستان نه پرته د نورو سیمو خلک په ورس کې بیرته واپسی کوي، اولاد ځان سره تنبوان او د خوراک څښاک سامانونه په خپل راوړي. دوی وایي ک دلته چرته د سلګرو د پاره اسانتیاوي جوړ کړي شي او د لارې مشکل حل شي، نو د رزمک د میلې خوند سو چنده سیوا کې دلی شي. میج اصل کې یہ د وړاندې مخته انګوراډي جلاس بونډري د افغانستان او سپیشل میجا تاروغلی چلتا رزمک او دا پروګرامینا شباد یوستا چکی مالات شوی دوه برا واپس حوالات کنټرول شول. میش اوس روغلی واپس تلل غام دای پلینینګ چې واپس لور شي ځکه داسې جوړستان سره کپوت شي ونه داسې طریقه چې میجل ته چا سره تام شي. د سربیازه عملیاتو او د امن راتلو نه وروستو شمالي وزیرستان رزمک کې د اختر میلې بحال شوی دي. که چېرته امن دغسې دوامدار پاتې شي نو دغه میلې نورې هم سیوا کېدلی شي. دلته به د مختلفو نورو سیمو نه هم خلک را درومي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، شمالي وزیرستان، رزمک.